د کهانې شروعات کېږي د یو داسې وخت نه چې په هغه وخت کې زومبي وایرس پیلو شوي دي او د دې نه ډېر خلک متاثره شو مړه شو او څه کسان د دې وایرس په لپیټ کې گیر دي او کم کسان چې بد شوي دي هغه د حکومت والا په نگرانۍ کې دي او هغې خپل ځای ورکړی دی خو هغې سره داسې سلوک کوي لکه څنګه چې په جیل کې قیدیانو سره کوي خو دې کې څه کسان داسې دي چې هغه په خپلو کورونو کې پټ شوي دي او په دې بد شوي خلکو کې موږ یو ښځه وینو چې د هغې ورور نوم وي او هغه یو قبر ته ناست وي چې جاړي او دا قبر د بل چا نه بلکې د هغې د خاوند دی چې هغې په خپله دا خاوند مړ کړو ولې چې هغه هم د زومبي د وایرس نه متاثره شوی او دې نه پس چې هغه خپل کور ته راشي نو د هغې لور هم مړه شوې وي ولې چې د هغې خاوند په خپل لور باندې حمله کړې وه د دې د وجې د دې دا لور هم د دې وایرس نه متاثره شوه مړه شوه او ورور یې په ژړا باندې خپلې لور له راشي ورته ده ووایي چې زه تا نه معافي غواړم ما ته د دې وایرس نه بچ نه کړې خو لږ ساعت کې د دې د خفګان په یاره باندې بدل شي د دې دا لور واپس راجمدی شي خو هغه یو انسان نه بلکې یو زومبي وي نو ورور چې دا وګوري نو ډېره زیاته ویریږي خو هغې سره په لاس کې تمانچه وي او چې څنګه پې دا لور حمله کوي نو دا ولي او اوس دا ځان له بیخي یوازې شي ولې چې دی په خپلو لاسونو خپل خاندان قتل کو چې هغه د زومبي وایرس نه متاثره شوي او اوس وخت تېرېږي او دې کې 2 کاله تېر شو خو ضروري نه اوس هماغه حادثه نه هېرېږي او اوس بله د یارې خبره دا ده چې حکومت والا اوس یو کور ته ځي او کم کسان چې بد شوي دي هغه په زور وباسي او خپل ځای ته بوځي او کم کسان چې بد شوي دي هغه د دوی خبره نه مني نو هغه دوی قتل کي او دې نه پس ورور ځان سره تمانچه واخلي او بهر وځي چې دې کې د دې د خاوند پلار ورته وایي چې خیال ساته هر طرف ته ډېره خطره ده دې نه پس مونږ یو نووا نومي سړی وینو چې هغه پاس په سور دی او ډېر تیزۍ سره روان دی او مونږ ته دا پته لګي چې هغه د حکومت د فیسیلیټي نه تښتي او د سره یو بیګ دی نو د دې مطلب دا چې د هغه ځای نه سپټ کړي دي د دې د وجې دغه حکومت کسان د پسې شاته لګېدلي دي دې نه پس هغه یو ځنګل ته راشي چې هغه کسانو نه ډېر لرې راغلي وي او هلته هغه یو ملګري سره ملو شي نو دلته نووا د خپل ملګري ته وایي چې ما هغه دوی راپټه کړه چې کوم د زومبي وایرس نه متاثره شو هغې سره ټیک کېږي خو ما پسې د دغه حکومت کسان لګېدلي دي او موږ له پکار چې درد له ایثار نه شو د دې ځای نه زر وځو ولې چې هغه کسان به رانږدې وي نو دلته دا ملګري نووا ته وایي چې ته دې ما له دا خپله ټوپۍ راکړه او ورته دا مو چې ته له دې ځای نه ځه نو نووا خو داسې کول نه غوښتل نو دلته ورته دا ملګري وایي چې دې وخت کې اوس ضروري دا چې ته خپل زوی بچ کړې ولې چې هغه هم د زومبي وایرس نه متاثره شوی و نووا خو داسې نه غوښتل خو هغه مجبوراً دله ټوپۍ ورکړي او د هغه ځای نه لاړ شي چې لږ وخت پس هغه ځای کې د حکومت هغه کسان راشي دې نه پس د نووا ملګري هوایي ډزې وکړي چې دغه ایجنټانو ته لګېدو چې نووا دغه ځای کې دی خو دې کې یو ښځه ایجنټ ډېره چالاکه وي هغه د نووا دا ملګري د شاته نه ګیر کړي او په ټوپک یې په مخ ووهي او هغه بېهوشه کړي چې لږ وخت پس هغه په هوش کې راشي د دوی دا مشر د ده نه تپوس وکړي چې ستا هغه ملګری چېرته دی خو د نووا دا ملګري ورته اړو خبرې کوي نه چې دې سره دا ایجنټ ډېر زیات غوسه شي او په هغه ځای کې د نووا دا ملګري ولي او بل خوا نووا چې ډېر لرې راغلي وي هغه په هغه سنسان ځای کې د ډز اواز واوري او هغه ته دا پته ولګي چې زما ملګری وویشتو او هغه ډېر په خفګان سره دا هغه ځای نه روان شي دې نه پس موږ ته ورور ښیي چې هغه د ولې غاړې ته ناسته وي چې د خفګان د وجې هغه لیونی کېده د دې د وجې هغه دا فیصله وکړه چې زه به مو ځان مړ کومه چې هغه څنګه په مرۍ باندې تمانچه کېدي دې کې هغه څه اواز واوري نو هغه چې شاته وګوري نو هلته یو اسپه ولاړې وي نو هغه دا پوه شي چې دا اسپه خو د حکومت والا ده نو هغه ډېره زیاته ویریږي او دې سره خوا کې یو سړی پروت وي نو هغه چې څنګه دا سړی وګوري نو دا بل څوک نه بلکې نووا وي او نووا ډېر زیات زخمي وي ولې چې د حکومت کسانو په ده باندې ډز کړی او دې په ګولۍ لګېدلی و خو ورور یې دغه ځای نه روانه شي خو لږ مخکې تلو نه پس د هغې په زړه کې لږ رحم پیدا شي او هغه نووا د واپس راشي او په اس پې واچي او ځان سره یې کور ته راولي چې هغه د اس په ځای کې واچوي او دې نه پس هغه راشي او د نووا بیګ چک کوي چې هغې ته هغه دوی میلو شي چې د کم دوی د وجې به متاثره خلک ټیک کېږي نو هغه چې دا دوایي وګوري نو ډېر زیاته خوشحاله شي خو هغې ته زر دا احساس وشي چې د هغې خاوند او لور خو هم د دې وایرس د وجې مړه شوي دي دې نه پس هغه دغه دوایي د هغه په بیګ کې کېږدي دې نه پس کور ته هغه بوډا سړی راشي او هغه چې هغه بیګ وګوري نو هغه پوه شي چې نووا د دغه ارګنایزیشن نه راتښتېدلی دی او هغه ورور یې ته هم ډېره زیاته غوسه وکړي او ورته دا ووایي چې تا دومره بېوقوفي وکړه چې ډېر یې دلته راوستو ولې چې دغه ایجنټان ده پسې دلته هم راتلی شي ولې چې د نووا سره د رور او د دغه بوډا سړي هم زندګي په خطره کې شوه چې هغه زر لاړ شي او نووا چې کوم ځای کې اچولې د هغه ځای تعالی کړي ورور یې ته دا ووایي چې څنګه سبا شي نو دې چېرته لرې پرېږده نو ورور یې چې دا ووري هغه ډېر زیاته خفه شي او دې نه پس هغې د شپې ټایم کې روټۍ ته کښېني چې دلته ورته دا بوډا سړي وایي چې زه به یو څو ورځو کې ښار ته ځمه او دغه ځای نه به سی سی ټي وي کیمرې راوړمه ولې چې دا په کار راځي نو دلته ورته ورور یې وایي چې په دې کور کې دي څه چې ته لا کیمرې هم لګې او دې نه پس ورور یې د خپلې لور کمرې ته راشي او ډېره په خفګان سره هغه ځای کې کښېني او دې نه پس موږ ته دا پته لګي چې په کومه ورځ ورور یې خپل خاوند او لور مړه کړه په هغه ورځ باندې د ورور یې د لور سالګیره وه چې ورور یې د خپل خاوند انتظار کو چې هغه هم بهر وتی او د متاثره خلکو مدد دپاره هغه چې څنګه کور ته راغی نو هغه په خپله د دې زومبي وایرس نه متاثره شوي وي او د دې د وجې هغه په خپل لور باندې حمله وکړي چې هغه هم د دې وایرس نه متاثره شي د دې د وجې ورور یې مجبوراً خپل خاوند او خپله لور یې مړه کړه دې نه پس ورور یې وده وي چې هغه اچانک د چا اواز واوري او هغه راپاسي او هغه د هغه ځای چابي راواخلي چې کوم ځای کې نووا وي او هغه چې هغه ځای کولو کړي نو هغه اس پې هم ډېرې ترپکې راغښتي وي نو هغه چې نووا وګوري نو نووا هغه ځای کې نه وي خو دې کې اچانک نووا پر ورور یې حمله وکړي او په خوله وله لاس کېږدي ولې چې هلته یو زومبي راغلی و نو نووا ورور یې ته وایي چې خاموشه اوسه نو اوس دوی د دې ځای دروازې بندولې چې دې کې اچانک زومبي پر ورور یې باندې حمله وکړي خو نووا سره ټوپک
کوي هغه زر د زومبي ولي او روري تی بچ کی. اوس چې هر څه شان چې نوروري د نووا نه تاسو کی او ورته دوی چې تر حکومت د پاره کار کې نووا وتوي چې نه او تاغه بیگ سکو هغه بیگ زر مال راکا. نو دلته تروري وی چې پریشان کېږم هغه بیگ ما سره بالکل صحیح سلامت پروت دی. دنه پس روري نو خپل کور ته راولي او ورله خوراکم ورکی او داغه زخم پټي ورلو کی. نو دلته ورته نووا وی چې زر تر زر ځان خپل کور ته رسوما. نوروري وتوي چې اوس شپه ده او حالات هم ټیک نه دي ته په سهار وختي لاړ شي. نو دلته ورته نووا وی چې زما تل ضروری دي ولې چې 2 ورځې مخکې زما زوی د دې وایرس نه متاثر شوی دی او د دې د وجه هغه د پاره ما دا دوی را پټ کړه چې د سره هغه شپه په دغه کور کې تیر کی او چې څنګه وسار شي. نو دې کې هغه بوډا سره ټوپک په لاس د مخه ته ولاړ وي. نو دغه دوران کې ضروري راشو دی بوډا سره ته وی چې پرې د دې د حکومت کس نه دا بلکې یو عام سړی دی چې د زویم د دې وایرس نه متاثر شوی دی. هغه د پاره د وای پټ کړه د چاغه ورله وړي او نو وی ورته دا مو چې د خو زمانه خدي کم از کم خپل زوی خو بچ کی ما خپل خاون لور دوانه مړ کړل. چې سره د بوډا سره دا خبره ورونو هغه خپشو دا غزنه لاړ شي. خو دې دوران کې اچانک نووا پرورو مانسا اخلي ولې چې د پسینه کې هوا جمع شوې ده. د دې د وجه هغه تو ساغه شتلو کې تکلیف وي چې دې کې زر د بوډا سړی یو ستن را واخلي او د پسینه کې یو سوریو کې چاغه سره دغه ټوله هوا وزي چې دې سره نووا د سکون سا واخلي او دغه ډېر زیاته وینه تلی د دې د وجه هغه به هوش شي. دلته چروري دا ګورو نه پوي شي چې نووا دغه د وای خپل زویله به نه رسي. نو سروري دا فیصله وکړي چې د زویله به د وای ز په خپل وړما. نو دلته د بوډا سړی ورته ډېر غوسه شو ورته دا وای چې ته د یو پردي کس د پاره خطر نشي اغشتي او دا ځوانه یو بل سره خبرې کې چې دې کې په دې کور کې الارم بجاو شي. نو دغه بوډا سړی چې په کیمره کې وګوري نو هغه د حکومت ایجنټان د دوی کور ته رسیدلی وي او دغه ایجنټان دي چې کوم د نووا تلاش پس لګیدلی وو. نو د بوډا سړی زر دې روري ته وای چې ته نووا په دې شاته دروازه باندې وځي او د تلونه مخکې هغه روري له طاقت یو ستنه مو وخی او لوګن دغه بوډا سړی دروازې ته ورسې او تاسو تو کی چې تاسو سره سو کوسیږي. نو د بوډا سړی وته دروغ وای ورته دا وای چې زه ډېر وخت نه دلته یوازې اوسېږم او دلته ما داسې څوک لیدلی نه لري چې اوسېږي خوا کې. نو دلته د لوګن تاسو کې ورته دا وای چې دلته یوازې ولې اوسېږي. نو دا بوډا سړی وته چې دلته زما د زوی او د نوسې قبر دی د دې د وجه زنه زما او دا بوډا سړی لوګن سره لګیو چې دې کې لوګن اچانک نووا روري وویني چې هغه په اس پناس یو دا غزنه تختی چې دې کې په لوګن زر ډز شروع کی. نو دغه د بچکول د پاره دغه بوډا سړی د لوګن کسانو باندې ډزیو کې اوسه کسان پکې ورلمړ کی. په دغه دوران کې دغه بوډا سړی په ګولو ولګي او لوګن هم ډېر زیات غوسه شو غره شو د کرنټونه ورکول شروع کی او ډېر دردناک مرګ ولا ورکی. نو دلته د لوګن د اسسټنټ چې دا وګوري نو هغه ورته وی چې دا تاسو کې او حکومت خو موږ له داسې اورډر راکړم نه چې داخله دومره به درد سره قتلوا او د اسسټنټ لوګن ته دا مو چې دا پتا کې یو حیوانیت دی چې د دې د وجه ته داخله دومره به درد سره قتلې او زه نور تاسو سره کار کول نه غواړم. چې دې سره لوګن ډېر زیات غوسه شي او هغه یوازې نووا روري تلاش پسې ولګي بل خو موږ ته نووا روري خي چې هغه یو ځای کې ودرېږي. نو دلته دا نووا روري ته وی چې دا څه چلو چې تاسو خپل کور ته لاړ شه. خو دلته تروري وی چې زه داسې نشم کولی ما د خپل خاون او د خپل لور مدد نه کړو او زه غواړم چې زه ستا مدد وکم او استاد وی بچ کما. چې دې سره وته نو وی چې ټیک ته تر اعظم سره او داغه نه مخ کې هغه روري له یو سپری ورکی هغه دا پزان باندې کې چې زومبي ولا خال نه راځي. خو دې له دې نه تل نو چې دې کې اچانک په دې ډزو شي ولې چې لوګن هل تر رسیدلی وي او هغه په دوی باندې ډز کوي چې دې کې یو ګولې باندې نو وا ولګي. نو د دې د وجه دوی پیدل منډه کی او لګ مخ کې تلونه پس د یو کاني د شاته کینی. نو اوس نو پوه شو چې زوس خپل کور ته نشم رسیدي. نو اوس نو دا بیگ روري لور کې ورته دوی چې دا بیگ زما کور ته رسي او هغه ته د خپل کور باره کې پته مخي او زما زویله به دا دوی ورکې چې هغه بچ شي. اوس پته وي چې تر دې ځنازه دینه پس نو زخمی حالت کې پاسي او د لوګن دیان ځان طرف ته کې چې دې سره لوګن هغه پسې ورمنډه کی او لګ وخت پس د دې دوانو آمنا سامنا وشي. خو په نو باندې لوګن زورورو خو دغه باوجود هم نو د مقابله کوله او لوګن نو ډیر زیات زخمی کی او دغه په خېټه کې یو نوکیل لرګي ورومنډي چې سره نو زر دغه نه چاکو واخلي او هغه پیو وخی او دینه پس هغه په مړی وخی او قتل کی. او بل خو موږ ترور خي چې هغه د شپې په ټایم کې په ځنګل کې منډي وخی ولې چې هغه په شاته زومبي لګیدلی و چې هغه د دې زومبي نه ځان بچ کیو د یو ونه د شاته کینی او هغه سپری په ځانو کی. دینه پس هغه واپس منډه کی او لګ مخ کې تونه پس هغه باندې یو بل زومبي حمله وکي چې دا دغه مقابله شروع کی او لګ وخت پس یو کان را واخلی واغه زومبي په سر وخی او مړی کی او دینه پس هغه پاسي ودرېږي. نو د یاره خبره دا وا چې هغه خپل لاس وګوري نو زومبي پاغه باندې چک لګولې وي یعنی دا موز د دې وایرس په لپیټ کې ګیره شو. خو دغه باوجود هم هغه د نووا د کور طرف ته سفر شروع کی چې هغه زر تر زر دغه د وی هغه کور ته ورسي چې دغه زوی ټیک شي او اخر کار د سحر په ټایم کې هغه د نووا د کور طرف ته ورسي او هغه بیگ وروړي او د نووا د کور مخ ته کیدی او هغه ته وروټه کوي چې زر د نووا مو روزي ټوپک په لاس نو هغه د خپل زوی باره کې تپوسو کی خوروري ورله جواب ورنه کې هغه پوښي چې زما زوی مړ شوی دی. دنه پس د نووا مور هغه بیگ را واخلي او روري زر دغه ځنه لاړ شي او د یو سین غاړه تکینی ولې چې هغه مو د دې وایرس نه متاثر شوی دا او زر دغه نم زومبي جوړېدو والا دا خو هغه دوی سره ساره شنو دوی ته خطر ده. دنه پس هغه ګوري چې دغه لور مخ ته ولاړه ده نو ضروري دا وګورو هغه مسکی شي او هغه تمانچه را واخلي او ځان له په مړی کی دي او ځان مړ کی ولې چې په اخري ټایم
کې داغه دستر ګورنګم بدل شو یعنی دا زومبي جوړېدو والا وا داغه نمخ کې دې ځان قتل کو دې سره دا کہانی ختم شو ګستا سودا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ